अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाह वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कसूरत द मुहम्मद नवे पैदा ठुलुए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कसूरत द मुहम्मद नवे पैदा करे बखुदे नवे दा दुनिया। कुल जिहान द मुहम्मद पुरुई पैदा दे मुहम्मद दे द तमाम जिहान आबा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। वाजिबुल क़दर हज़रातो उलमाए किरामो व तुलबाए इज़ामो, आओ द जामिया मुहम्मदिया जंगली नहर द दौर हदीस द तलबाओ अलविदाई जुमदा
کلنا چې د دې طلباو د ختم بخاری شریف دعا وشوه نو مانا د دنیا ټولې خوشحالۍ یو طرف تکا او دا بخاری شریف د ختم خوشحالی بل طرف تکا خو تقریبا د دې خوشحالی سره پیوسته یو روحانی تکلیفم تړلی شوی دی چې د هغې تکلیف د وجې نه پرون زمونږ په شیخ محمدو کې د محمد نذیر شیخ صاحب حفظه الله د هغوی ختم نبوت سالانه اجتماع وه هلته ملا نړم کجورۍ کې زمونږ دوه جلسې وې باړه کې هغوی ته حاضري ونه شوه او الله گواه دی چې اوسم بیګار ستا تکلیفم سوا دی کتاب ګورم په هیڅ پوهېږم نه صدا د دنیا دور دی فتنې دي یوه فتنه لا ختمه نه بله سر راوباسي نو موږ هم پته لګي نه زموږ کله کله زړه ته مې داسې یو خبر راشي چې یا الله بس دا به زمونږ په تقدیر کې وي استادان هم بختور و هغوی لاړل زه هم که دغه فتنې چې دا اوس که مې راښکاره کېږي ورځ په ورځ باندې نو ډېره ګرانه ده ځکه خلقو کې جرأت ډېر زیات راغی دومره جرأت قسم دی موږ داسې یو سپین ږیري ته یو خبره وکړو بیا د شپې خوب نه راځي انسان دی کله بیان کې یو خبر راشي زه هماسې نه دا حاجي صاحب یې ځان ته راوانړی چې دا مولوي صاحب دا خبره ما ته وکړه قسم په خدای دومره حیا راځي چې سپین ږیري خو د الله خو خلق دی او زمانې د رسول الله مبارک ته نږدې دی مونږ خو وروسته یو بیا شان د اولیاو شان د تابعینو تبع تابعینو بیا د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اغلا په خپل حال باندې ابوین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاءکم صحابه کرامو تقریبا په خپل ژوند باندې د امام الانبیاء نه بچ سوال کولو یو صحابي دی هغه وی ما 3 کاله د رسول الله مبارک سره تیر کړل 100 کاله 3 کاله زما په ذهن کې یو سوالو ما جرأت نشو کولای چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سوال کړی ما به دغه سوال د پر دا سوال کولو چې یا الله د باندېچیانو نه یو باندېچی راولې یو اعرابي راولې چې هغه دلته سوال وکړي نو زه به د هغې د سوال د وجې نه زما چې کوم ذهن کې سوال دی هغه به م حل شي 3 کاله د نبي علیه الصلاة والسلام د ادب د وجې نه دا بدرنګ سوالونه خو چې کړي دا خو ابي جهل دی او دې خلقو کول داسې سوال چې اوس ته کې ضرورت نه دی یوې خبرې مثال په طور باندې زه تاسو ته یو خبره وکړم اوس دا نور الله جل جلاله مخلوق دی او رڼا کوي الله پیدا کړی چې نور چې خدای وي ما ډېرې فایدې تاسو دپاره اچولي دي او دا زما د قدرتونو یو نظاره ده الحمدلله زم په ایمان دی خبرو ته څه ضرورت دی چې د هغې خبرې څه تعلق نه وي خو د دې یو شاته یو پرده ده نو موږ دې ته وایو چې د خدای نه ویریږئ د خلقو ته د عوامو ته د بېادبۍ دروازې مه کلاوئ بیا دپاره احتیاط کوئ بیا دپاره د الله نه ویریږئ تاسې په خدای باور وکړئ چې دغه غم راغلی زما بالکل حواس کار نه کوي چې دا څنګه خلق راغلل حضور پاک علیه الصلاة والسلام ذات اقدس با برکت الله جل جلاله څومره درون ستایي یا ایها النبی
انا ارسلناک شاهدا ومبشرا. ای زما حبیبا ته ما لېږلی دې خلقو ته زیری ورکوونکي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتلو 1400 کاله د دې نه سیوا وشو. امت کې چا دا خبره نه کړې تیرا وباسې بدبخته ولې را وباسې لا نه ویریږه. یو مفسر دا خبره نه ده کړې. ته کې ضرورت د دې خبرې څه دی؟ د الله بنده نو دغه نام نهاد دا خلق د خدای نه دی ویریږي او د مسلمانانو زړونه دي نه درلای. ځکه چې دې سره اغیارو ته پیدا رسیږي. یهود او نصارا لګې دي وایي زه اوس هم ورته په کور کې دا مسله پیدا کړه. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول د بې ادبۍ نه وساتي. او د سپین ږیرو ویله زه تاسو یو خبره بار بار کوم چې د کلي د محلې د سپین ږیري بې ادبي دې شروع کړه ته به د والدینو بې ادبۍ ته ورسېږي. چې د مور او پلار بې ادبي دې شروع کړه ته به بیا د اولیاء بیا د بیت ورسېږي. تابعینو ته ته به تابعینو ته اندیزه ته به را ورسېږي. نو دا نه یې پکار. ښه موږ او تاسو ټول مسلمانان یو. زموږ د عقیده ده زموږ د ایمان دی چې 1,24,000 پیغمبران الله دنیا ته رالیږلي دا د یو مقصد دپاره راغلي. اوس زه څه وایم چېرې ما ابراهیم علیه السلام نه منلو که خدای راته نه ویلی او زه موسی علیه السلام به ما نه منله که ما ته خدای نه ویلی او زه جناب رسول الله نه منم چې ما ته خدای نه ویلی. د دې خبرې ضرورت دی. تا باندې د خدای اړو مني نه. ابي جهل نه منلو د چا یې څه دنیا ړنګه کړله. ابي لهب نه منلو د چا یې څه دنیا ړنګه کړله. فرعون ویل زه موسی نه منم خدای سره ډغرې والی دنیا یې څه ړنګه کړه. ته به هم پکې یو څو ورځې دنیا کې به وګرځېږې راو به ګرځېږې زی به دنیا نه. داسې ستا د پلار دنیا خو نه ده او نه د نیکه دنیا ده. بدبخته انسان د الله نه ویریږه. بیا یو بل قارغه پیدا کړی هغه اوس شاته لګې د هغه تایید کوي. یا قارغه د الله نه ویریږه هغه له دا خوله ورماته که چې بدبخته دې خبرې ته ستاسو ضرورت وي. دا خو د توحید مسله ښکاره کوي.